روغ حکومت او رنځوره پالیسي. هیواد کې دننه هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. د سیاسي، تعلیمي، اقتصادي او امنیتي برخې دغه وړ ناسم او رنځور حالت د افغانستان سیاسي او اقتصادي ثبات یو له بل سره داسې اوبدلي چې خلاصون او حل یې لویه معما بلل کېږي. دغه نارامه اوضاع دوه داخلي او خارجي ابعاد لري. هیواد کې دننه هغه لږکۍ او ډلې چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له بیرونه تجهیز او تمویلیږي. دویم د ګاونډیو هغه ملي ګټې دي چې په آرام او سوله ییز افغانستان کې ترې بې برخې پاتې کېږي، لکه مرزي وړاندې راتګ چې په دې وروستیو کې د بحث او خبرو اترو تاوده ټکي بلل کېږي. ځینې وختونه خو د هیواد داخلي ثبات دومره شدیده تبه ونیسي چې له مسؤلینو هم د اتفاق نظر فکري وحدانیت ور ړنګ کړي. د اقتصادي ثبات ټینګښت لپاره له نړیوالو د باور ترلاسه کول هم په عجیبه انداز کېږي. له یوې خوا مدعي دي چې د اقتصادي سقوط مخه یې ډپ کړې، له بل اړخه له نړیوالو د بشري ناورین په قابو کولو کې د مرستې غوښتنه کوي. دا هغه حالت دی چې د داخلي ثبات تعریف ورڅخه جوت کېدای شي. دلته طرز فکر او ایدئولوژي ټکر کوي او دا له لرې ښکاري چې همغږي ډېره کمه ده. ګاونډیو ته هغه د چا خبره اوبه تیارې خړې دي، هسې به کبان نه نیسي. له همدې موقع څخه په استفادې ګاونډي لګیا د خپلو موخو ته نږدې کېږي. د طالبانو منتقدین تور پورې کوي چې ګواکې دوی یو واحد فکري لیدلوری چې پکې د هیواد ملي او اساسي ګټې خوندي او تعریف شوي وي نه لري. ډېری په داخلي چارو کې د لاسوهنې ګوته پاکستان او ایران ته نیول کېږي. له ډیپلوماسۍ سره نابلدي ښایي له پاکستان او ایران سره پر مرزي پولو کړکېچ یو مثال وي، سره له دې چې دوی په حقه دي او هغوی مو روزانه جغرافیه راتنګوي. دوی هڅه کوي خپل منتقدین قانع کړي چې ګواکې آزاد او خودمختاره دي. په همدې خاطر توند غبرګون ښيي. هیواد مو بشري مرستو ته نه بلکې اساسي مرستو ته اړتیا لري. مفسدین د بشري مرستو په بدل کې پر افغانانو نه تحمیلیږي. نظام د یوې مقدسې هندارې په څیر را جوړ شي، داسې چې هر څوک پکې خپل مقام او حیثیت ولیدلی شي. عام باور دا دی چې هیواد کې دننه لا هم بیرونی لاسوهنې په ډاډه زړه او خلاصو لاسونو ترسره کېږي. خلکو د ایران لخوا د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي رسمي بلنې شکونه، سوالونه او اندېښنې راولوړې کړي. وایي هسې نه چې لکه د 21مې پېړۍ د اولې لسیزې ټوپکمارانې پر ژوند لوبې وکړي. هیواد د ګاونډیو د سیالۍ ډګر بولي او په دې باور دی چې دلته پر افغانانو د لوبو میچنې تاووي. په همدې خاطر ایران او تاجکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د مقاومت له جبهې خپل ملاتړ کوي. ایران ته د امیر خان متقي رسمي بلنې په اړه باید وایم چې که په رښتیا سره داسې وي چې پر اقتصادي او ترانزیټي مسایلو سربیره له احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیده کاته شوي وي، دا د خیر او فلاح کار دی. که سیاسي تعامل لپاره تللي او د قدرت ویش پکې مطرح شوی وي، فکر نه کوم که د مقاومت جبهې اراده تمثیل کړي او هغوی دې له مورچلونو راښکته کړی شي. زما په اند یوې لویې او خلاصې رښتینې غېږې ته ضرورت دی چې په اډانه کې ټول قومونه، سمتونه، مذهبونه او فکرونه راځای شي او ملي روغې جوړو ته مو سره ورسوي.